ملګرو د دې ډوزمار کاکا یو بله ډوزه م راوتې ده سوشل میډیا ته راځئ واورئ چې څه وایي. یاره ارشاده اولا چې دا خو کیسې خو مونږ ډېرې وکړلې خو پرون مطلب دا دی چې دې دغه ته تللی وم د اسان ګاڼی نه لاندې یو کلی دی هلته تللی وم یاره چې مې وکتل یو ډمپر یې ولاړ یو مخلوق را جمع و مړه تقریبا 4-5 کروړه تنان ګرځېدل را ګرځېدل خدای دې غر کړه. موبایل یو چا سره 2 لاسي ارې یو چا سره تبر و چا سره 2 لاسي ارې یو چا سره رنګي او مړه هر یو شی ورسره 2 کروړه خلک یاره چې ما راغه تل مې تپوس وکړم ما ورته ویل دا کومه ګوته ده وی ته ورشه وی ته وینې وی چې دا کومه دغه شوې ده یاره چې ورله ما باس اوس خلک دي چې پاس په ګوپي کې ناست دي په 15 جربه پټي کې یو ګوپي کرلی و په 15 جربه دا زما د خپلو سترګو لیدلي که څوک و چې زه ما سره علاج شي زه ورته ښیم او چې غره چې را خاخ پرامات شو له ګوپي نه مړه چا ورته 2 لاسي ارې نیولې وه چا ما را مالک نه تپوس وکړم ویل دا یې اغوښتی په خو ویل دا مې په 15 اربه روپۍ باندې دی په پپي وایي نه اغوښتی دی ویل دا ویلې برېډ تخم راغلی دی ویلې د چاینا والا ویل دا ایجاد کړی یې برېډ تخم دی ویل دا ګوپي ما پرون کرلې او نن یې ریبه مه ویل شپه پکې خالي منځ کې تېره شوې ده او ویلې 55 کنټینره ترې لاړل او ویل لا ګوپي همغه شی دی ویل او یو غرزار به یو ګل به تې دانه دانه رالوېده چې غرز مړه لغمانیانو تاسې م ګل پیر کړی په 2 لاسي روپۍ ګوله کنټینر یې یو زه جیري به کې یو ګل پیر راغلی به یاره ما ورته ویل دا کومه نومونه ویل دا ما ورته دا زه نه منم ویل ته راځه به چې ورنه به یو چا کې چې راکړه بلکل ګوپي و نو مطلب دا دی که څوک وایي چې یاره دا دروغ دي زفره نو دروغ نه دي دا ښه صحیح حقیقت دی او زه ورته په ګارنټۍ سره ورته زه دا دغه کوم ما سره دې لاړ شي او زه ورته همغه پټې کېدای شي اوس یې ختم کړي هغه جرله مرله او امون او دغه مغه به وي نو زه ورته ښه په ذمېوارۍ او ښه په تسلۍ سره یې ورته زه ښیم او نه دروغ دی او نه پراټ دی او نه دغه دی او چې چا ته اغوښتي هغه ورسره جوخ کور دی هغه به م ورته وښیم او چې هغه کوم کنټینر یې او دغه ورغلي هغه لارې ګودرې به م ورته زه وښیم او د ګوپي مونږ به م ورته وښیم نو مطلب دا دی چې څوک دروغ نه وایي هغه کوي نو مته زه ذمېواري ما لی راشي دې به وځمه اول ته کې دا هر یو نښه نشانه وله ورکومه بیکاري بد شی دی.